زرینو کرخو ته ستړي مشئ. زه یار محمد پردیس یم. په نن زرینو کرخو کې درته یو مطلب لرو چې ورزش کول او وزن کمول مو له اووه ډوله سرطانونو ژغوري. د امریکا د سرطان ملي انسټیټیوټ د وروستۍ څېړنې له مخې وزن کمول د یو شمېر سرطانونو په خطر کمولو کې مرسته کوي. په دې سرطانونو کې د پښتورګو، کولون، د تریخي، ځیګر، تیو یا سینې او مرۍ، ټایراید، مرغړي شامل دي. څېړنې څرګنده کړې چې مغزي خواړه او ورزش کولی شي د سرطان په یو شمېر ډولونو کې د خطر کچه ټیټه کړي. دغه څېړنه خواوشا په 15,000 کسانو ترسره شوې چې عمرونه یې د 45 او 50 کلنۍ ترمنځ او له دې وړاندې سرطان نه درلود، خو د 11 کلونو لپاره د دوی وزن کمول تعقیب شوي دي. په پایله کې موندل شوي چې په زیاته برخه کې د سرطان خطر 10% کم شوی دی. باید وویل شي چې له غذا څخه ډک خوړو کې ماهیان او نور سمندري خواړه د لیست په سر کې راځي. دغه راز وچې میوې، تازه میوې، د زیتون تیل، لبنیات، لوبیا، دال او مغز لرونکي خواړه، سبزیانې، غوښه، هګۍ او داسې نور شامل دي. د امریکا د جونز هوپکینز پوهنتون څېړونکي دې پایلې ته رسېدلي چې باید د روغتیا پاملرنې چمتو کوونکي دې ته وهڅول شي تر څو داسې مشورې چمتو کړي چې یا له چاغوالي کړېدونکي کسان داسې برنامو ته راجع کړي چې د خلکو سره د دوی د وزن اداره کولو کې مرسته وکړي. د دوی په وینا یا داسې چاپریال رامنځته شي چې صحي خواړو او فزیکي ورزش ته لاسرسی اسانه شي، ځکه چې دا د چاغوالي او سرطان مخنیوي اساسي لارې دي. د نن زرینې کرښې مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر نورو زرینو کرښو ما محمد پردیس ته اجازه راکړئ.